سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو خالد الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو چوک تالاشۍ ته نو د سهار 7 بجې دي د معمول سره سم خلک بیرته راستنېږي خپلو دوکانونو ته رسېږي روزګارونو ته نو موږ هم وغوښتل تر څو تاسو لپاره سهارنۍ ناشتې خپرونه د جلال آباد ښار او بیا د چوک تالاشۍ څخه ثبت کړو نو تاسو ګورئ چې دلته د سهار لپاره څه تیارېږي پراټې دي ترڅنګ د شیدو چای دی او ترڅنګ لاورۍ چولې چې ډېرې زیاتې مشهوره دي او زموږ ګڼ شمېر ځوانان ترڅنګ هیوادوال او دغلته چې کوم کسان په کار مصروفه دي دا ډېر زیات خوښوي نو راسره اوسئ انشاءالله موږ هم دغه خپرونه خاص د سهار د ناشتې لپاره ځانګړې کړې ده په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترېنه واخلئ پیل به د دغه ماما څخه وکړو تاسو ګورئ چې دلته چې دی د سړک پر غاړه پراټې پخوي نو سره خبرې اترې کوو چې څومره وخت کېږي دغلته چې دی کار روزګار کوي او د ورځې په جریان کې څومره پراټې پخوي او مشتریان څنګه دي یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ ماما سلام ستړی مشي په خیر راغلی بخیر اوسئ السلام علیکم سلام جوړ تازه سلام څنګه یې ښه انشاءالله په خیر یې شکر دی الحمدلله ستاسو خوشحالي غواړو ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مبارک دی نوم مبارک نورالله نورالله محمد څنګه یې شکر دی ستاسو خوشحالي ډېره مننه څنګه یې ژمي سره بس وخت تېرېږي نو رسینو بغلو بس مرستیا زیاته ده مشکلات زیات دی الله دې شفا درکړي دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا دې چوک تلاشۍ سیمه کې دغلته دغه پراټې جوړوي دا تقریبا 20 کاله وشو 20 کاله 20 کاله وشو دا د سړک پر غاړه باندې 20 کاله تېر لږ نه دوکان دی مو مخکې بس مخکې بس همدې سره کار مې کوو بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله دیاړي شي پوه شو کله خښتو کاروبار شي بس ما وخت تېروي ورسره د اوس پراټې ورته وایي که شل ورته وایي دا د پراټې وایي هو یو رقم خو فکر کوم هغه بل رقم دي که نه یو خو هغه منجیله والا دي یو دا ساده دي دا ساده زه پخوم ته دواړه پخولی شي که یوازې همدې ډیزاین کې زه همدغه ډیزاین کې پخوم که دا راته ووایي چې د ورځې په جریان کې که نه چې ته سهار راځې مثلا دا څو دانې خرڅېږي دلته دا خو بازار خبره ده کله زیات شي کله کم شي بس مختلف خلک راځي وایي شو هر رقم خلک راځي بس څوک 10 دانې غواړي څوک یو دانه غواړي بس وخت دی او که تا راته ووایي چې د هفتې په جریان کې که نه ستاسو بازارونه په کومه ورځ کې مثلا ډېر ښیي چې دلته مشتریان ښیي د دې بازارونو معلومات نشته او دې لپاره چې دا کوم وړه پکارېږي که نه دا ساده وړه دي که نه دا خاص کوم وړه دي تاجیکي وړه دي هم دا ښایسته د ترمیده وړه هو دغه وایي چې دا هم ګډېږي که نه شات او شودې او دا بعضې خلک ګډوي هغه خپل سر هم نه پوره کوي نه مطلب دغه مصارف ډېر دي که نه مصارف خو ډېر زیات دي دې کې شودې هم ګډېږي دې کې دغه هم ګډېږي بوره هم پکې ګډېږي هر رقم مواد پکې ګډېږي خو به هغه خپل مصارف ته چې واړی بیا هغه خپل سر هم نه تاوان راځي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ څه پیغام د نورو ځوانانو ته هیوادوالو ته نور هیوادوالو ته وایم چې خپل تعلیم درس تعلیم وکړي پوه شئ خپل 5 وخته لمونځونه کوئ فاني دنیا ده د دې کرکټ او د دې حساب کتاب نه تاسو تیر شئ ورنه همدې ډېره مننه ژوند تاسو هم ډېره مننه
چې خپرونه ده لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه هلته نو د چوک تالاشي هغه ساحه وه نو یو څه مخکې راغلو دغه د بایسکلونو د کوڅې ساحه ده دلته تاسو ګورئ چې یو ورور لګیا دی په لاسګاډي باندې دغه سهار لپاره چې د پراټې او ترڅنګ تورې چې دلته یادېږي او زموږ زیاتره هېوادوال دلته راځي دغه سکي خوږې پراټې چې په مختلف شکلونو یې پخوي مخکې تاسو موږ سره انځورونه لیدلي وي د هګیو والا ترڅنګ یې ساده او داسې دي که نور څه ګډېږي او څومره وخت کېږي دغه استاد دلته کار کوي د سره خبرې اترې کوم په دې هیله چې راسره اوسئ استاد سلام ستړی مو شي په خیر وعلیکم سلام خیر سرور محترم سید خدا ډېره زیاته مننه څنګه انشاءالله ښه په خیر یې شکر الحمدلله خدای فضل دی څنګه ستاسو تاسو همدی اوس ډېره مننه که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې میر الله فقیر زید دی د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ پریانې کې اوسېدونکی یم او فی الحال دلته ژمي سره څنګه یې موسم څنګه دی شکر الحمدلله والله موږ خو ګرم یو ښه یو انشاءالله دا دغه څو ورځې خو باد لګېږي یخ نه دی والله یخ دی خو بیا موږ دلته مخکې اور دی دومره موږ باندې اثر نه کوي ستاسو کار چې دی ټول تپ ته دی که نه ګرم به دی او ګرم دی ډېر ګرم دی زموږ کار ماشاءالله دا دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه دلته چې دغه پراټې پخې دي یاره داسې ونیسه شپږ کاله وشو زما شپږ کاله او دلته مخکې زما ورور و او هغه پسې اوس بیا زه راغلم ماشاءالله پراټې خو ډېرې مزدارې معلومېږي چې خوند به یې څنګه وي ویې خوره ویې ګورې خپله ډېره مننه ژوندی اوسئ دا راته ووایه چې دغه پراټو کې هم فکر کوم څو قسمه به کېږي که نه یو خو هګۍ والا دی مخکې چې موږ ولیده دې کې وایي شاته هم پکې ګډېږي مختلف شیان دي وایي دې کې هګۍ هم شته او بورم شیدې ما دا خمیر کې موږ اچوو او بیا دلته څوک داسې مختلف خلک دي چې فرمایشونه کوي دلته پراټه باندې هګۍ پخوي او هغه بیا ځان ته حساب دی کوم یو کې چې دغه هګۍ ګډېږي که نه او شات ګډېږي دا به قیمت یې فرق کېږي نورو سره که نه نه ورور موږ سره هګۍ نشته هګۍ خپله راوړي موږ پکې دلته اچوو او صرف دا شات چې راوړي بس د پاسه یې واچوو او هګۍ راوړي دلته پخوي کوو خلاص مطلب دې سره هګۍ خوند کوي یو سره ګډه شي او ډېر خوند کوي هګۍ هم خوند کوي دا مشتریان دې څنګه دي ماشاءالله موږ خو چې ګورو پراټې خو ډېرې مزېداره ښکاري مشتریان څنګه دي شکر الحمدلله ښه دي مشتریان ګاهک لرم راځي د ورځې په اوږدو کې اوس څومره پراټې پخوي چې د وړو په حساب څومره وړو کم دی او دغه پراټې څو دانې پخوي یاره داسې ونیسه 180 شاوخوا پراټې هغه کوم هر سهار 180 180 دانې او 3 منه وړه 3 منه من نه چې دی من نه شپېته دانې شاوخوا راځي یعنې که درته ووایم چې بعضې دکانداران ومني پوه شو خپل کاروبار کې چې ناهیله وي که نه ستا خو ماشاءالله هغه د په لاسګډې باندې 180 د ورځې خرڅېږي بالکل بالکل ناخیله کېدلی چې په کار نه دی الله تعالی چې څه رزق الله انسان ته مقرر کړي هغه رسېږي باید انسان ناخیله نه شي همیش کوشش وکړي چې یو شی پیدا کړي او خپل کار ته ښه هغه وکړي دقت متوجه اوسي ښه شی جوړ کړي انشاءالله تعالی هېڅ وخت نه ناکاموي او نه هغه لاس بندوي یعنې ستا خو سیار کار هم ده که نه کله یو ځای کې درېږي کله بل ځای کې بیا ماشاءالله ستا نه نه بل ځای کې نه درېږم ما همدغه ځای دی هر سهار هر سهار او 10 بجې پورې پراټې دي 10 بجې پورې د هغې نه بعد کرار خپل کور ته ځئ خپل کور ته نه ځم کور مې شیخ مصري ښارګوټی کې دی هلته نه شم رسېدی او بیا دلته سمبوسې جوړوو مازدیګر سمبوسې پخوو تا به سمبوسې ماشاءالله همدغسې چې انشاءالله کار د ټول سپېڅلی معلومېږي بالکل بالکل سمبوسې هم داسې خوندور سمبوسې انشاءالله چې کله راغلی بس زه به در باندې وخورم او تاسو خو فکر کوم دلته دغه هم جوړوئ ورسره که نه شیدو چای هم شته ورسره که نه او شیدو چای هم شته ډېره مننه ژوندی اوسئ کوم پیغام لري خپلو هېوادوالو ته زموږ لیدونکو ته مهرباني نور پیغام نه لرم صرف دا زموږ لوړپوړي چارواکو چې دي هغه نه دا خیال کړم زموږ خویندو تعلیم چې دی ټک ولاړ دی دا هغه کې خلاص دې دپاره یو زمینه مساعده کړي چې زموږ خویندې باتعلیمه شي په همدې هیله ډېره مننه ژوندی اوسئ خیر
ستړي مشئ درنو لیدونکو سهار ناشتې خپرونه ده په همدې تړاو د یو بل ورور څنګ ته راغلو تاسو ګورئ چې دا هم دلته خوږې او مزدارې پراټې پخوي نو جلال آباد ښار کې د معمول سره سم سهار کې اکثره دغه پراټې ډېرې زیاتې پخېږي او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال همدغه خوري چې کله هم د نورو ولایتونو څخه خلک جلال آباد ښار ته راځي دلته شپه کوي یا مثلا پاتې کېږي نو سهار کې چې دی اکثره د پراټو فرمایش ورکوي او پراټې ډېرې زیاتې خوري نو تاسو ګورئ چې استاد ډېره ښایسته پراټه پخ کړې هم ده او په دې سیخ کې بنده کړې ده او اوس هم لګیا دی تاسو ګورئ چې ښایسته دغسې پراټې پخ کړي دي نو ده سره هم خبرې اترې کوم چې څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي او د ورځې په جریان کې دا څومره پراټې دغلته پخوي او څومره خرڅېږي مشتریان څنګه دي که څه هم دغه څو ورځې ډېرې زیاتې یخې وي او خو طبعا د دغې شیانو خوراک هم ورسره یو څه زیاتېږي نو استاد به ما ته هم ځینې معلومات راکړي چې دوی مشتریان څنګه دي استاد سلام ستړی مه شې پخیر راغلی وعلیکم سلام وروره خیر راغلی جوړې ډېره مننه ته ښه انشاءالله په خیر یې شکر دی الحمدلله وخت ساعت ښه تېرېږي الحمدلله ډېره مننه ژوندی اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې قدرت الله ده لغمان ولایت څخه قدرت الله جانه دا راته ووایه چې اوسېږې ننګرهار کې که نه لغمان کې اوسېږې اوسېږم بیسو د امان کې همدلته ننګرهار کې کار هم کوه تر څو هغه د کار مخنیوی دې ونه شي خبرې به هم کوو دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه پراټې دغلته پخوي او دې هوټل کې کار کوي بالخال دغلته 2-3 میاشتې کېږي پخوم مخکې چمتله کې وم چمتله کې وې او مرکه مې دې سره کړی و او دغلته پخوم 11 بجو پورې پخوم 300 افغانۍ راکوي ماته د ورځې 300 او ورځې 300 دا راته ووایه چې ته کله مثلا شاګرد وي که نه دغه پراټو چل څومره وخت یې زده کوې که نه چې مثلا یو نوی کس تا ته راشي که نه تا سره شاګرد شي څومره وخت یې هغه زده کولی شي یعنی چې ذهن صحیح تیز وي که نه 10 ورځې کې مې زده کوي 15 ورځې کې مې زده کوي کار پورې مربوط لري تقریبا ما داسې یو کال شاګردي کړې ده 50 روپۍ ما شاګردي کوم یو کال دا مطلب دغه د پراټو پخول او نانبای کې کار کول دواړه یو شی دي که نه فرق لري نانبای بېل وسایل دي بېل هر یو خپل مسلک ده هر شیش کې فرق لري او دا ونه ته ووایه که نه دغه پراټې ولې داسې کلکې راځي لکه لبړ غوندې ګوره داسې دا ربړ خمبیر چې دی پتیر وښومږه نانبای چې دی هغې کې خمبیر اچول کېږي بل اچول کېږي دا چې دی پتیر ده او دې کې نور هم کوم شی ګډېږي که نه چې دغه شخوالی لري که نه دې کې چې دی هګۍ ګډېږي شیدې ګډېږي بوره ګډېږي او تا چې اوس مثلا دغه پخ کړي که نه څو دانې یو دانه پاس د سیخ کې وي ځان دره او دوه لاندې دي دې کې اوس څه شی ګډ شوی دې کې هګۍ او شیدې او بوره او دې سره خو بیا خوند دا هم شپې نه جوړېږي او تاویږي بیا دغلته سهار کې پخوو دا راته ووایه چې د ورځې په جریان کې اوس خو ماشاءالله جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده او دغه څو ورځې ډېره زیات یخ هم و که نه دوکانداري څنګه ده د ورځې څو دانې خرڅېږي دوکانداري ښه ده او 80 اویا دانې اوس پېل خرڅېږي مخکې دغلته به ما 400 دانې خرڅول اوس بازارونه یې اوس 400 دانې څو خپله کنایت وکړو هغه وخت کې 500 معاش راکول اوس ځم جمعې ورځې یو سل 20 دانې یو سل 80 برابري ده اوس پېل حال یو 80 اویا دانې وځي 80 اویا دانې او دا کوم راته ووایي چې دلته مثلا ستاسو مشتریان اکثره د کومو ولایتونو ډېر دي د ننګرهار ولایت په شمول دا خو اصل دلته راځي که نه نور د کوم ځای خلک دلته ډېر راځي تاسو ته دا راځي نو کابل نه یو ځای نه بس چکري راځي دغلته درېږي او خوراک موراک یې شپې اتاق نیسي بس هوټل د دلته خورسي دي سجي دي سیخان دي هر څه شته نو پلاو ده ډېر ښه او په دا هم راته ووایي چې ستا په نظر که نه دغه سهار کې خو اکثره خواړه هم ډېر زیات دي که نه مختلف شیان شته ننګرهار ولایت کې دغه د پراټو فرمایش خلک ولې ډېر ورکوي چې مثلا دغه ښایي همدا وایي چې ما ته شودې او پراټه راوړه شودو پراټه خو سبی کې خوري دا ولې خوري ستا په نظر یاره نو شوق ده نو نه شوق دی که نه دا د افغانانو چې دی یو پخوانی کلتور دی دا نه دا شوق ده نو پراټه بیا هم صحت ته ګټه لري هګیداره پراټه د هګۍ او شودې اچول کېږي سهار کې وخورې هم صحت ته هم ګټه کوي اکثر دا پخواني مشران وي که نه وایي چې خوړه وایي شودې او پراټې مې وخوړلې که نه پراټې هغو ته چې دا ډېرې به ګرانې وي خوښولې به یې هم زیاتې که نه وایي د پراټې څه شی دی پراټې ښه شی دی کېدای شي نو ښه شی وایي که نه ډېره مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې که کوم وروستی پیغام لري خپل هېوادوالو ته زموږ لیدونکو ته مهرباني بس هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې خپل کار دې وي خپل کار دې وکړي او خوشحاله ژوند دې تېر کړي همدې هیله ډېره مننه ژوندی اوسې
درنو لیدونکو همدغه راسته کې ورور ماته وویلې چې دغه کوچنی ورور ډېر ښایسته ښایسته شعرونه وایي او شعرونه یې زده کړي دي. دا چې د کوم شعرونه یې زده کړي دي هغه به هم موږ ته ووایي. رقیه ستړی مه شئ. خیر اوسې. ښه یې جوړې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ ډېره مننه. نوم دی؟ سهیل. سهیل جانه. مکتب هم وایي که نه؟ نه مکتب خو نه یم، سبق وایم. سبق وایې؟ او کومه سپاره کې؟ دویمه. دویمه کې. او دلته څه کوې؟ دلته قلمونه خرڅوم. قلمونه خرڅوې؟ او که دا راته ووایي څنګه د سوداګري کېږي که نه؟ کېږي ښه دی. د ورځې به څو قلمونه خرڅېږي؟ لس، شل همدا قلمونه خرڅېږي. شل. مطلب داسې د ورځې به یو 50 روپۍ ګټې سله؟ سلو دا ډېر شی دی، خو دې ګټي. ما د هغه ورور وویل که نه دا ډېر ښایسته ښایسته شعرونه وایي. رښتیا؟ ویلی شم، ولې نه خپل دي که چې چا نه دي زده کړي؟ خپل مې د جاوید شینواري ته مې ویلي. ته ووایه راته مهرباني. عمران شینواری. تی انجینر خوښ مې نه یې، تی انجینر خوښ مې نه یې، کو خبریالو بې نکاح در سره تلمه، و تسلي تسلي مه راکه جانانه، و تسلي تسلي مه راکه جانانه، و لاسونه راکه سمندر مې غلوپوینه، و تی انجینر خوښ مې نه یې، و ته انجینر خوښ مې نه یې، کو خبریالو بې نکاح در سره تلمه، و لاس نیولی مې ساقي تر کوره بوزه، و لاس نیولی مې ساقي تر کوره بوزه، نن مې بله نشه غلې سور کې نه یم، و دیوال به نیسمه تر کوره به ځان رسو، و دیوال به نیسمه تر کوره به ځان رسو، و د ساقي مور مړه په خیرات کې شراب ورکول. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. خیر اوسئ. نو درنو لیدونکو موږ هم دغه خپرونه دلته پای ته رسوو. نو د سهار ناشتې خپرونه وه د جلال آباد ښار د چوک تالاشۍ څخه مو پیل کړې وه. تاسو د ورونو خبرې هم واورېدې کوم چې دغه پراټې دغلته پخوي په مختلف شکلونو باندې. څوک پکې چې د هګۍ والا دي، څوک پکې چې دی د شاتو والا دي. نو مختلف قسمه جوړېږي دغلته او ډېرې زیاتې مشهور هم دي او زیاتره هېوادوال زموږ همدغه فرمایش ورکوي تر څو په سهار کې پراټې او شیدو چای وڅښي او تر څنګ دغه پراټې وخوري. نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي موږ د خپل نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم موږ سره جلال آباد کې د سهار ناشته وګوري او دا چې سهار لپاره څه تیارېږي نو ټول تاسو لپاره په درنۍ خپرونه کې راڅڅي دي په دې هیله چې خوښ مو شي تر یوه بلې خپرونې پورې چې بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. موږ ته اجازه راکړئ تر بیا له دوی ښې چارې پاک الله مو مل شه. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.